سلامونه درنو اوریدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم چې تاسو ته د ماشومانو د ادبیاتو په اړه لنډ معلومات درکړم. دا چې د ماشومانو ادبیات د یوې ژبې په ادبیاتو کې څه ارزښت لري او د ماشوم ادب له کوم وخت نه راپیل شوی دی، په دې به هم پوه شئ. د ماشومانو ادبیات هغه لیکلي، شفاهي او انځوریز اثار دي چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د اړتیاوو، فکري ودې او عاطفي درک په نظر کې نیولو سره جوړیږي. دې ژانر کې د انځوریزو کتابونو، افسانو، متلونو، نظمونو، ډرامو، شعرونو او غیر داستاني متنونو بډایه مجموعه شامله ده چې د ماشوم د ژبې د ودې، تخیل، ارزښتونو او فرهنګي پوهاوي د پیاوړتیا لپاره کارول کیږي. د ځینو ادب پوهانو په اند د ماشومانو ادب یوازې د لویانو د ادبیاتو ساده شوی ډول نه دی، بلکې یو خپلواک ژانر دی. د لوستونکي ځانګړي درک او اړتیا ته ځواب وایي. څېړونکي څرګندوي چې د ښه کیفیت لرونکي د ماشومانو کتابونه د لغتونو په پراختیا، د خلاقیت په هڅولو او د فرهنګي ارزښتونو په پیژندلو کې مهم رول لوبوي. د ماشومانو د ادبیاتو د تاریخچې په اړه که خبرې وکړو، نو ویلای شو چې د ماشومانو د ادبیاتو تاریخچه د 18مې پیړۍ له وروستیو او د 19مې پیړۍ له پیل څخه د یو خپلواک ژانر په توګه راپېژندل کیږي. تر دې وړاندې ډېری لیکنې د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول نه وي، بلکې هغوی د لویانو د مذهبي، اخلاقي او ښوونیزو متنونو د لوستلو سره آشنا کېدل. په کال 1944 میلادي کې یو کتاب د ماشومانو د ادبیاتو په اړه ولیکل شو چې دا کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د پیل مهمه نښه ګڼل کیږي. په 20مه پیړۍ کې د ماشومانو ادبیات د نړیوالو کلتوري او ادبي بهیرونو مهمه برخه وګرځېده. دا ادب یوازې د زده کړې او اخلاقي روزنې وسیله نه، بلکې د ماشوم د هویت جوړونې، ټولنیز پوهاوي، احساسي بیان او نورو کلتورونو د پیژندلو لپاره یو خپلواک، بډای او هنري ډګر شو چې نن ورځ د نړیوالو ادبیاتو یوه جدي او تخصصي څانګه ګڼل کیږي. اوس به راشو دې ته چې د ماشومانو ادبیات د یوې ژبې په ادبیاتو کې څه ارزښت لري. د ماشومانو ادبیات د یوې ژبې د ادبي ودې او بقا لپاره بنسټیز رول لري. دا ډول ادب نه یوازې ماشوم ته تفریح، معلومات او اخلاق وړاندې کوي، بلکې د ژبې د ودې، پراخېدو، ژوندي پاتې کېدو او نړیوال کېدو لپاره مهمه وسیله ده. لاندې برخو کې د ماشوم د ادبیاتو اغیزه په وړاندې ښکارېږي. د ماشومانو ادب د ژبې د ودې، د لغتونو د پراخوالي او نحوي جوړښتونو د پیاوړتیا لپاره مهم بنسټ ګڼل کیږي. ماشوم د شعرونو، کیسو او متلونو له لارې د ژبې ښکلا، بډایتوب او لغوي زیرمتون سره آشنا کیږي چې دا چاره د ژبې دوام ته پراخه زمینه برابروي. همداراز د ماشومانو ادبیات د کلتوري ارزښتونو، دودونو، عقایدو او تاریخي حافظې د لیږد وسیله ده چې د فرهنګي هویت د ساتنې او انتقال لپاره ژبه یو اغیزناکه چوکاټ برابروي. د ماشومانو ادب د خلاقیت او نوښت سرچینه هم ده. دا ادب د نوي تخیلي نړۍ، بدی انځورونو او هنري سبکونو په رامنځته کولو سره نه یوازې ماشوم ته نوی تصویر وړاندې کوي، بلکې د لویانو ادبیاتو لپاره هم الهام بخشه سرچینه ګرځي. له دې سره دا ادب د ټولنیزو ارزښتونو لکه عدالت، همکارۍ، مینې او خیر او شر ترمنځ توپیر درکولو ته زمینه برابروي، دا چې د ماشوم ټولنیز مهارتونه پیاوړي کوي. تعلیمي ارزښت هم لري، ځکه ماشومان د ادبیاتو له لارې نه یوازې لوستل او لیکل زده کوي، بلکې شمېر، رنګونه، طبیعي پیښې او ټولنیز چلند هم ترې زده کوي. دا ټول د ژبې د زده کړې له لارې ترسره کیږي. سربیره پر دې د ماشوم ادب د ماشوم د احساساتو د ودې، ځان پیژندنې او عاطفي توازن لپاره هم خورا مهم رول لري. په نړیواله کچه هغه کتابونه چې د یوې ژبې څخه نورو ته ژباړل کیږي د ژبې نړیوال شهرت، د کلتورونو ترمنځ تبادله او د ګډو انساني ارزښتونو خپرولو ته زمینه برابروي چې دا ژانر د ژبې نړیوال نفوذ ته هم وده ورکوي.
په پایله کې ویلی شو چې د ماشومانو ادب د ادب یو خپلواکه، ارزښتناکه او اغیزناکه څانګه ده چې د ماشوم د فکري، ژبني، عاطفي او ټولنیز انکشاف لپاره بنسټیز رول لري. دا ادب نه یوازې د ماشوم د اړتیاوو، پوهاوي او خلاقیت درناوی کوي، بلکې د ژبې، کلتور او انساني ارزښتونو د لیږد یوه مهمه وسیله هم ده. له تاریخي پلوه که څه هم د ماشومانو ادبیات نسبتاً نوې څانګه ده، خو اوس د نړیوالو ادبیاتو یو تخصصي برخه ګرځېدلې چې دوامداره پاملرنې او پرمختګ ته اړتیا لري، ترڅو راتلونکي نسل له پیاوړې ژبې، پوهو ذهنونو او بډایه فرهنګي شالید سره رالوی شي. هر ملت که غواړي خپله ژبه ژوندۍ، بډایه او نړیواله وساتي، نو باید د ماشوم ادبیاتو ته جدي پاملرنه وکړي.